السلام علیکم قدرمنو کتونکو صابر جان یم امید ساتم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. زړه مې ډېر زیات خفه شي په دې بعضې څیزونو باندې ځکه چې دا ټچ موبایل کله نه زمونږ د خلکو لاس ته راغلی دی نو هغه څیزونه چې مونږ یې کتل نه غواړو هغه څیزونه چې هغه په مخ کې خلکو پټ کول خو له بده مرغه هغه دومره راښکاره شو چې د ډېرو پیغلو ژوند هغوی تباه او برباد کو. تاسو ته یو داسې ویډیو ښیمه چې دا ویډیو زما په حساب سره دا د داسې غریزې علاقو ده چې هغلته زنانه چې کوم دي د هغوی دوپټه څوک نشي لیدی خو د دې موبایل د وجې هغه زنانه هم په فیسبوک په یوټیوب او په ټیک ټاک باندې داسې برمله ښکاره شو داسې انداز کې ښکاره شو چې د هغوی ژوند اوس داسې دی لکه چې نور خلک ورسره لوبې کوي. دا ځوان وګورئ دا زما دا یقین راځي چې دا پیغلې چې دي دا به هم د دې د خپل خاندان پیغلې وي خو دوی چې دا کوم حرکتونه کړي دي نو دا د کتو نه دي. دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ او دا پیغام زه یم چې دغه شازلمي ته ورورسي چې ته چې دا کوم حرکت کړی دی چې دا د ده د کوله نه دی نو تاسو دا ویډیو هم وګورئ او د ده دا حرکتونه هم وګورئ او دا ویډیو نور ملګرو سره هم شیر کړئ. خوشحاله راته اوسئ.